مونږه د لویو هدیرو ولس یو. هر ځل چې د خپل هیواد په کوم ښار کې د ځانمرګي برید خبر واورم او بیا په کوم لرې پراته کلي د شپې له تاړاکه او هوایي بمبارۍ خبر شم، داسې وګڼم لکه د ښار هغه د ځانمرګي کوڅه او د لرې پراته کلي هغه ویجاړ کورونه چې راته وایي ودې لیدل، دا دی بیا یې مړه کړو. موږ خو هسې هم مړو، خو دیو مو په بیا بیا وژني. نو مونږه مرګونه کوو له تیرو 40 کالو، او کمال مو دا دی چې په بیلابیلو نومونو او تورونو خلک وژنو. د انقلاب په نوم، د مارکسیستي پرولټاریا په نوم، د نړیوالې اسلامي ورورولۍ په نوم، د ولسواکۍ په نوم، د پاکستانی، ایرانی، روسي، امریکایي او وهابي په نوم، د سیک او هندو په نوم، د دولتي کارکونکي په نوم، د عسکر په نوم، د ملي اردو په نوم، د استشهاد په نوم، د ځانمرګي په نوم، د ځوانمرګي په نوم، د طالب په نوم، د اخواني او حزبي او خلقي په نوم، د پرچمي په نوم، د نابغه استاد په نوم، د وفادار شاګرد په نوم، د ببرک کارمل په نوم، د ډاکټر نجیب په نوم، د مسعود په نوم، د استاد رباني په نوم، د حکمتیار په نوم، د کرزي او اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او اسماعیل خان، مولوي سیاف او په دې وروستو ورځو کې د امرالله صالح په نوم. نو مونږه د مرګونو خلک یو، خو کمال مو څه دی؟ کمال مو دا نه دی چې مونږه مرګونه کوو او مونږه ژوندي وژنو. کمال خو مو دا دی چې مونږه مړی وژنو او مړی په بیا بیا وژنو. دا ولس هسې مونږ ته ژوندی ښکاري. زمونږ ښارونه، بلډینګونه، لارې، سړکونه، ښوونځي، مدرسې، جوماتونه، دا ټول شهیدان دي. افغانستان یو لویه هدیره ده. دومره لویه هدیره چې له 40 کالو نه ورته مړي راوړل کېږي، خو دا هدیره لا تر اوسه هم ډکه نه شوه. نو نه مونږه د لویو سیندونو خلک یو او نه د لویو غرونو خلک، مونږه یوازې د لویو هدیرو خلک یو او